سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. نن زه د فرانسوي زده کړې کومه ویډیو نه جوړوم. نن زه تاسو له یو ډېر بل مهم ټکي ته ستاسو یو مهم مشکل چې اکثرا دلته ورسره افغانان بیخي هغې ته ستاسو توجه راوړم او تاسو ته هغې طریقه ښیم چې دغه مشکل به تاسو څنګه حلوئ. ښه، لږ بنیاد نه زه تاسو شروع کوم. هر کله چې تاسو دلته مختلفو اداراتو ته کله تاسو اسناد خپله لیږئ، اکثرا ادارات ستاسو اسناد تاسو هلته بای ایمیل هم لیږلی شئ، ایمیل په طریقه هم لیږلی شئ. تاسو ته وایي چې دنه یو عکس واخلئ یا سکین کړئ، ما ته راولېږئ، یا بعضې ویبپاڼې هغې باندې تاسو خپل هغه اسناد اپلوډ کولی شئ. نو په داسې صورت کې بیا لکه بعضې د ویبپاڼو خپل د مخکې نه دا هدایات دي چې دغه فارمیټ موږ د یو هر کله چې تاسو سکین کې قبلوو یا دغه فارمیټ نه قبلوو، یا بعضې اداره تاسو وایي ما له په ایمیل راولېږه اسناد په دغه فارمیټ کې، هغه فارمیټ یې مخصوص کړی خاص کړی چې دغه فارمیټ کې. اوس فارمیټ نه څه مراد دی درته تاسو تشریح کوم. نو زه به تاسو ته نن ښیم چې تاسو یو هر کله چې د یو اسناد تاسو عکس اخلئ یا یې سکین کوئ، تاسو په کوم فارمیټ کې په کوم شکل کې هغه سیف کوئ وساتئ او په کوم شکل تاسو ته ولېږئ. آیا که تاسو نه دفتر غوښتنه کوي هغه در نه غواړي تاسو به څنګه لیږئ؟ صحیح ده، کوم فارمیټ کې. بل دا دی چې اکثرا ځایونو کې مطلب اکثره ویبپاڼو کې اکثره اداراتو کې افغانان هغوی هغه خپل اسناد غوښتي ولې هغه په یو فارمیټ کې ورلیږلي، خو هغه ویبپاڼه کې په بل فارمیټ کې غوښتي. نو دوی وایي چې ما خو ولېږل ولې یا اپلوډ مې کړل خو هلته شوي نه او هغه بیا دوی منتظرې نو بیا چې وروسته څومره وخت تېر شي 20 ورځې 25 ورځې میاشت دوی ته بیا محسوسه شي چې ما غلطي کړې وه یا هغه ادارې والا ورته وایي یا مې غلط فارمیټ لیږلی و، هغه وخت هم ضایع شي، بیا بېچارهګان دوی راشي هغه پروسه بیرته سر نه شروع کړي. نو زه به نن په دغه مهم دغه باندې تاسو ته ویډیو درس در کوم، پوه کوم به زه تاسو. ښه، هر کله چې تاسو د یو عکس سکین کوي یا عکس واخلئ خپل د موبایل په کامره، نو هغه ډایرکټ جی پی جي فارمیټ ته ځي. هغه چې کوم حالت کې هغې ته وایي جی پی جي فارمیټ کې هغه عکس پروت دی. مثال تاسو ګیلري ته که لاړ شئ، تاسو کوم عکسونه پراته هغه ټول جی پی جي فارمیټ هغې ته وایي. صحیح دی، عکس چې کله تاسو واخلئ. او بل موږ سره د دویم نمبر چې کوم به زه تاسو ته خبرې کوم او تاسو ته جی پی جي فارمیټ هغې ته څنګه هغې ته ویل کېږي پی ډي اف، پورټیبل ډاکومنټ فارمیټ. یعنې دا هغه دا چې کله تاسو دغه جی پی جي فارمیټ والا دغه عکس هغې ته چې کله واړوئ، نو هغه یو خو دا شي چې هغه ډېر پاک راشي، دویم دا شي چې هغې کې څوک ګوتې نشي والی. ګوتې وهل معنا چې هغو کې څوک ایډیټ نشي کولی، څوک کې مطلب دغه مخکې وروسته د لغاتو یا د جملو یا ګوت وهنه کې نشي کولی. نو دې دپاره هغه فارمیټ ډېر قابل اعتبار دی، پی ډي اف، او ډېر دفترو کې ډېر اداراتو کې مغه فارمیټ تاسو نه غواړي. نو ځکه دا ضروري چې تاسو هغه فارمیټ باندې پوه شئ چې کله تاسو په کامره باندې عکس واخلئ او تاسو سره ګیلري کې یو ستاسو مثال ریسیپیسي ده یا کارت سیژور ده یا هر څه چې دي او هغې تاسو نه چا غوښتی یا اشوغانس دی ستاسو، نو هغې عکس تاسو په ګیلري کې اخیستی، ګیلري کې پروت دی. اوس به دا تاسو پی ډي اف ته څنګه اړوئ؟ صحیح ده، نن زما درس زما د ویډیو په دې باندې ده. صحیح ده. بل دې دپاره اړولو لپاره باید تاسو خپل موبایل کې آنلاین ویبپاڼې هم شته دی، تاسو آنلاین هم کولی شئ، خو اسانه طریقه یې دا ده او دا هغه طریقه ده چې تاسو سره په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن پروت وي، نو تاسو وبخئ تاسو ترې هر وخت استفاده کولی شئ، هر وخت استفاده کولی شي. بل د دې فارمیټ غټه دغه دا ده چې تاسو ټول اسناد دې فارمیټ کې سیف کولی شي او خپل ایمیل کې وساتئ. او تاسو مثال یو بل ښار ته تللي سفر باندې، تاسو هلته او تاسو یو دم ستاسو د یو اسناد ضرورت شو، تاسو ټول اسناد ځان سره نه ګرځوئ، مثال ټول هر څه، نو تاسو هلته ته استفاده کولی شئ، پرنټ کولی شئ، خپل ایمیل نه را ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده. نو دا یو دې دپاره هم دا ډېر ښه دی تاسو راپراته. نو اوس د جی پی جي د ګیلري د عکس نه پی ډي اف فارمیټ ته تاسو څنګه اړوئ؟ نو دې دپاره موږ سره مختلف اپلیکیشنې دي په موبایل کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ، خو ما ستاسو لپاره یو بهترین یو بل اپلیکیشن انتخاب کړی چې هغه به زه ډاونلوډ کوم، هغه به زه تاسو ته عملاً اوس ښیم چې څنګه یو عکس په ګیلري کې چې پروت وي هغه څنګه موږ او تاسو چې پی ډي اف ته اړولی شو. صحیح ده. نو راځئ چې دا وګورو. صحیح دی. نو دې لپاره موږ تاسو ته نت طبیعي خبره نت ضرورت دی. بیا به ځو موږ پلی سټور ته. پلی سټور کې به زه اوس ورکم د دغه اپلیکیشن نوم. داسې خو ډېر اپلیکیشن یو بل تاسو ما مخکې ویل چې تاسو آنلاین هم کولی شئ، ویبپاڼه باندې هم کولی شئ. نو دا اپلیکیشن ډېر اسانه دی. صحیح دی. دې ته به ورکو وبښئ اس سی سکینر به راشي دې سره. دا دی راغی. کیم سکینر دې ته ویل کېږي. دا ټول ناول کې سی اس کیم سکینر.
چې دا به اوس ډاونلوډ کو او انسټال به کو دا ما و انسټال بټن دا اوس انسټال کیږي صحیح ده لږ وخت بالي تاسو منتظر اوسئ لکه مخکې ما وویل زه دا خبره تکراري کوم دا ډېر مهمه خبره تاسو خپل ټول اسناد راوالئ هغه ټول سکین کړئ یا عکسونه واخلئ په ګیلري کې او بیا یې دغسې پی ډي اف ته واړوئ او دا ځان سره ایمیل کې سیو کړئ وساتئ ایمیل ته ځان ته ایمیل کړئ په یو فولډر کې یا همداسې ځان له یو ځای نو سبا که تاسو یو بل ښار ته ځئ یا چیرته ځئ تاسو سره یو اسناد نه وي یو اسناد کاپي ضرورت شي تاسو ته یا څوک تاسو ته کوم ادارې والا ایمیل وکړي تاسو نه وغواړي ستاسو اسناد یا تاسو نه بل څوک څه دپاره ضرورت شي انسان د مختلف وخت کې مختلف ضرورت کېدلی شي نو بیا به تاسو سره په ایمیل کې پراته وي تاسو یې خپل ایمیل نه ډاونلوډ کولی شي پرنټ یې اخیستلی شي یا خپل مشکل حل کولی شي نو دا یو ډېر ښه یو طریقه ده چې تاسو هغه په هغه وخت کې به ستاسو ټول هغه مشکل به حل شي نو دا ډېر ښه اپلیکیشن دی تاسو پی ډي اف ته اړولی شئ نو ته لیکلی م د سکینر ټو سکین پی ډي اف او بل دی کې تاسو دې اپلیکیشن کې راسن ما خو اوس ګیلري کې تاسو مخکې نه عکس اخیستی دی تاسو داسې هم کولی شئ چې مثال تاسو یو عکس واخلئ او هغه ډایرکټ پی ډي اف ته واړوئ داسې هم کولی شئ او د دې اپلیکیشن نه تاسو ډایرکټ پی ډي اف په واتس اپ باندې یا په ایمیل باندې هر چا سره ستاسو هغه خپل چې کوم ډاکومنټ هم سکین کړی هغه هم شریکولی شئ یا ایمیل کولی هم شئ نو دا ټول سهولیات د اپلیکیشن کې شته او دا بهترین اپلیکیشن دی زه خپله ډېر وخت نه ته استفاده کوم نو دغه ډېره یو ضروري نقطه وه چې ما دلته ولیدله نو ځکه ما په دې باندې دغه ما ویل راشه زه په دې باندې ویډیو جوړه کړم ستاسو دپاره ځکه دلته ما په دغه ترجمانۍ کې او زما په دغه کار په موده کې ما ولیدل چې ډېر افغانان اول خو دې سره پوهېږي نه او بیا لکه مشکل ورته دی چې پی ډي اف ته څنګه واړئ نو دغه زما ویډیوګانې به مقصد به دا وي چې ستاسو مشکل به هم حل کېږي او ستاسو دپاره به یو زده کړه هم وي صحیح دی نو زده کړه ښه شی دی تاسو زده کوئ وبښئ دا زما انټرنټ لږ څه ووایم ضعیف دی که څنګه له قراره ډاونلوډ کېږي نو زده کړه هم کوئ دا ویډیوګانې به زده کړې دپاره هم وي ستاسو مشکل حل کېدو دپاره به هم وي تاسو نور ملګرو ته هم دغه شریکولی شئ تر څو هغه ټول دا زده کړه وکړي او پوه شي او خپل هغه مشکل حل کړي صحیح دی نو زه به داسې ویډیوګانې نورې هم جوړوم خاص کر هغه زما به ټولو هغو موضوعګانو ته یا هغه مشکلات ته چې دلته ورسره افغانان فرانسه کې مخ دي هغو ته به زما ټول اولیت دي زه اول په هغو باندې ویډیوګانې جوړوم هغه یو شي باندې چې تاسو هغه مشکل خپله زده کړئ خپله یې نورو سره شریک کړئ او مشکل مو هم حل شي او زده کړه هم وکړئ صحیح دی بل دغه دی چې ستاسو هر څه مشکلي هر څه پیشنهادي تاسو غواړئ چې زه په بل څه باندې ویډیو جوړه کړم داسې بل مشکلي نو تاسو هغه ماته زما د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې ماته تاسو لیکئ دلته لیکئ نو زه به دغه ځای نه هماغه موضوع اخلم په هغې به زه تاسو ته ویډیو جوړوم او هغه به زه تاسو سره شریکوم صحیح دی نو 80% شو یو 80% دی اوس ښه نو داسې به آهسته آهسته په دغه مشکلاتو به خبرې کوو زده کړه به هم کوو او ورسره نور ملګرو سره به هم شریکو زه غواړم چې څومره ما نه کېږي زه هغومره خدمت د خپلو وطنوالو وکړم او تر څو داسې عادي وړو مشکلاتو سره افغانان مخ نه شي پوه شي او خپل کارونه مخکې ووسي او په وخت ټول نه مهم وخت چې وخت تاسو سره بد شي او وخت مو ضایع نه شي او خپل کارونه په خپل وخت وشي نو تاسو ته به ډېره اسانتیا وي دلته بیا اوس هم 80% شو څه وایم چې زما نټ ولې نن ډېر ضعیف شو بل تاسو ټولو ملګرو نه زما دا غوښتنه ده دا هیله ده چې تاسو دغه زما یوټیوب چینل ټولو ملګرو سره شریک کړئ څومره چې هم ستاسو ملګري دي انشاءالله زه به کوشش کوم چې هره ورځ په یو نه یو موضوع باندې ستاسو ته ویډیو جوړه کړم که هره ورځ نشي کېدی یو ورځ بعد به ستاسو ته ویډیو جوړم او نو دغه تاسو خپل هغه ملګري چې خبر نه وي او داسې مشکلات لري او ژبه کې مشکلات لري نو دغه زما یوټیوب چینل ورسره تاسو شریک کړئ تر څو د دوی دا مشکلات
حل شي او دوی زده کړه هم وکړي. 90% شو 91%. داسې خو ډېر اپلیکیشنز دي خو دا ډېر ښه اپلیکیشن دی. بل آنلاین ګوګل کې تاسو سرچ ورکوئ هلته ولیکئ چې تاسو د جی پی جي نه پی ډي اف ته یو عکس تاسو څنګه یا یو ډاکومنټ څنګه کنورټ کولی شئ، نو هغه هم تاسو آنلاین هم کولی شئ انټرنیټ له طریقه. خو هغه یو ویب سایټ کې کېږي، یو دانه کېږي بس ختمه شو. نو دا یو اپلیکیشن دی تاسو سره به وي، تاسو هر وخت کې کنورټ کولی شئ. بل بعضې داسې ویب سایټ دي چې هغه فراډ وي، نو تاسو ډېر کوشش کوئ چې تاسو هغه اسناد هلته پاتې کېږي. ښه دلته نه اوس اوپن والی شي، دا انسټال شو. نو زه ځمه خپل دلته نه ځم چې لږ دغه پروسس باندې تاسو پوه شئ. زه به دلته راشم، دا دی اوس دا یې فولډر دی سی اس کیم سکینر نوم دی. دا به زه اوس خلاص کړم. چې هر کله زه دا خلاص کړم نو دغه مخکې به الله ووایم لاړ به شم، دا به ختم کړم. دا تاسو رجسټر کولی هم شئ، خپل آی ډي نه ورته ساین ان کولی هم شئ. یوز ناو زه مطلب استعمال ورکوم چې موږ اوس استعمالول غواړو. دا به اجازه ورکوئ، الاو به کوئ، ځکه دا ستاسو ګیلري ته اجازه غواړي. ښه دا خو به ووهئ. ښه اوس دلته تاسو ګورئ دا سټارټ سکینینګ دغه کامرې دغه یې ورکړی. که دا تاسو ووایئ نو ډایرکټ هم تاسو عکس سکین څنګه عکس واخلئ، هغه هم تاسو عکس هم چې واخیستو هغه پی ډي اف ته اوښتی شي. خو زه به دلته تاسو ته طریقه وښیم چې ما ګیلري کې مثال یو عکس اخیستی دی، نو زه به دلته راشم. دا مې چې کله کلیک کړو نو دې نه بعد به زه امپورټ فرام ګیلري، د ګیلري نه ماته امپورټ کړه. نو زه به دا ووهم، زه چې هر کله یم دا به زما ګیلري ته لاړ شي. صحیح ده؟ نو ګیلري ته چې لاړ شي نو تاسو به راشئ. مثال زه غواړم دغه عکس ما سره دی، دا پی ډي اف ته غواړم، دا به امپورټ کړم، هغه عکس به سلیکټ کړم. تاسو ډېر عکس هم لکه سلیکټ کولی شئ، لکه ډېر تاسو غواړئ. نو دا تاسو آپشن یې درکړي، دا تاسو وړوکی یا غټولی هم شئ که تاسو غواړئ. یو طرف نه کم مخصوص ځای غواړئ چې تاسو وړوکی کړئ یا غټ کړئ، نو دا تاسو هم دا هم کولی شئ. صحیح ده؟ مثال دومره ماته صحیح دی، هر څه لیکل کې رالل، دا به زه نیکسټ کړم. صحیح ده؟ نو دلته اوس پاس که تاسو وګورئ، دلته زه دې ته نوم هم بدلولی شم. مثال زه نوم ورکوم، مثال زه ورکوم ویډیو پی ډي اف، چې یعنې دا ویډیو دپاره دا پی ډي اف ما جوړ کړی دی مثال. صحیح ده؟ دلته پی ډي اف مې ولیکو، دا به اوکې زه کړم. د دې نوم اوس ویډیو پی ډي اف راشي، نو دا به زه ووایم، دا سیو شو ما سره. صحیح ده؟ نو هر کله چې دا تاسو ووو، اوس مثال زه دلته پی ډي اف وهم، پی ډي اف مې وواهو، دا مې وکړو شیر. شیر چې اوس زه ووایم نو دا اوس تاسو چېرته غواړئ چې شیر کړئ؟ په واټساپ باندې چار نه غوښتي هغه ته لیږئ، جیمیل یې لیکلی په ایمیل یې لیږئ، ټلیګرام باندې لیږئ، سینډ ټو پي سي کمپیوټر ته لیږئ. که ستاسو چېرته موبایل کمپیوټر سره کنیکټ وي، سیو ټو لوکل مطلب خپل موبایل کې سیو کوئ، اپلوډ پرنټ یا فیکس کوئ. په ورډ که څوک په ورډ پوهېږي مسافس باندې هغه کوئ، بلوتوث باندې لیږئ، انډراید بیم باندې لیږئ، ون ډرایو کې سیو کوئ، وای فای ډایرکټ باندې لیږئ، لینک شیرینګ باندې کوئ. نو هغه تاسو باندې ایمیل، وایبر، نو چې هر څه تاسو وایي هغه تاسو کوم په دغه پوهېږئ کوم ځای ته لیږئ. مثال زه په دې موبایل کې ځان سره سکین کوم. صحیح ده؟ که ایمیل کوم خو ایمیل هم ډایرکټ په ایمیل ته لاړ شي. صحیح ده؟ نو زه به ستاسو لپاره په دې ویډیو کې ستاسو پوهې دپاره زه په خپل موبایل کې سیو کړم. صحیح ده؟ یا که تاسو نه چا په ایمیل کې وته ډایرکټ جیمیل وویل ته به لاړ شئ، ډایرکټ واټساپ کې به لاړ شئ. نو زه به دلته دا سیو ټو لوکل کړم. صحیح ده؟ دا مې چې ووه نو دلته لیکي دس فایل هیز بین سیوډ، نو دا په هغه ځای کې سیو شو، دغه یې ورکړو. نو زه به دا اوس بند کړم. صحیح ده؟ نو زه به راشم خپل دلته به راشم، را به شم مای فایلز ته. مای فایلز چې کله ما ووو ما هغه په انټرنل سټوریج کې سیو کړی، نو زه به انټرنل سټوریج ته راشم. دلته به اوس یو فولډر د دې اپلیکیشن په نوم جوړ شوی. صحیح ده؟ د اپلیکیشن په نوم دا کیم سکینر جوړ شوی، دا به اتوماټیک خپله جوړ شي. صحیح ده؟ نو چې زه دا کلیک کړم نو دې کې ما سره راغلی خپل چې کوم دی د ویډیو پی ډي اف، دا دی، دا زموږ فایل دی. نو اوس که دا زه خلاص کړم، ګوره هم دلته تاسو ته ښیي دا اوس پی ډي اف شکل کې به دا ښکاري. پخوا به عکس ګیلري عکس په شکل دلته راتلو. دا ولې ځکه راغی؟ ځکه چې دا ما پی ډي اف ته اوس واړوه، دا اوس په پی ډي اف حالت کې نه وي. دا به جسټ وانس ته خلاص کړه. نو اوس که دلته موږ وګورو دا دی، دا اوس پی ډي اف کې سیو شوی. نو دې کې اوس څوک بدلون هم نشي راوستلی. تاسو دې ځای نه هم دا مثال سینډ فایل چېرته لیږلی شئ، تاسو ورځې ته وغواړئ. صحیح ده؟ ډاونلوډ کولی هم شئ، پرنټ کولی هم شئ، هر څه تاسو غواړئ دې سره تاسو کولی شئ. صحیح ده؟ او سینډ فایل اولنې دې ځای نه هم لیږلی شئ. صحیح ده؟ نو دا اوس پی ډي اف ته واوښتو. صحیح ده؟
نو دا ملګرو زمونږ نننی درس چې هغې کې موږ یو جی پی جي فایل یو عکس فایل چې موږ په خپل موبایل په کیمره یو عکس اخلو هغه پی ډي اف ته اړو نو دغه پی ډي اف فایلونه دلته په اداراتو کې ډېر تاسو نه پی ډي اف ډېر زیات اعتباري فارمیټ دی ډېر زیات په ویب سایټونو کې اکثرا چې تاسو ویب سایټ چې خپل مثال دغه اسناد تاسو لګئ دغه خپل د میټرو کارت تاسو مفته کوئ هغې کې ملته ورکړي تاسو پی ډي اف ته واړوئ صحیح دی نو اکثر ادارو کې تاسو نه غوښتي چې مخکې غوښتي که پوهنتونونو ته ځئ که مکتبونو ته تاسو وایي تاسو خپل اسناد خپل چې کوم ریسیپیسي هر څه اسناد تاسو لرئ هغه په پی ډي اف فارمیټ کې راولېږئ صحیح دی نو مننه ملګرو امید ده چې تاسو پی ډي اف او جی پی جي په فرق هم پوه شوي د څه معنی ده څه دپاره ته استفاده کیږي او څنګه موږ ده د جی پی جي نه پی ډي اف فارمیټ ته خپل اسناد هغه کنورټ کولی بدلولی شو صحیح دی او بیا هغه لیږلی شو نو مننه ملګرو تر بل ویډیو پورې تاسو ته ښه وخت غواړم په مخامخه